सूरत यूसुफ आयत नंबर 76 ना तर द आयत नंबर 79 पोरे। द यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़िआ शुरू हुआ تر دې ځای پورې چې د یوسف علیه السلام رونو ته چغه وشوه او بیا ورسره خبرې اترې وشوې چې تاسو غلا کړې ده. هغوی ورته وویل چې موږ خو غلاګر نه یو، موږ په ملک کې او په ځمکه کې فساد کولو دپاره نه یو راغلي، مجبورۍ راوستي یو او بس راغلي یو. خبرې اترې وشوې که تاسو دروغجن یې نو بیا به سزا سي. په هغې باندې په خپله دی شاهد او دلیل پیش کو چې سزا به اکه سړي وي چې د چا په بوج کې راووتلو، بس هغه به ستاسو حواله کېږي، بیا ستاسو خوښه ده. نو شروع یې واچوله د دوی د بوجونو نه، د رور د بوج نه خو که شروع اچوله نو پټاپټ به د هغه د بوج نه راوتلو، بیا به دوی شکیان کېدل چې څنګه داسې چې کم دی نو په هغه بوج د لاس کېښوده چې په کم کې لوښې و. شروع یې د دوی د بوجونو نه واچته چې شوګبه او شک ونه کي. او دویمه داره چې رور خو وړوکې و که نه، نو په هغه باندې الزام لګېدوم نه، الزام په غټو لګېدلی و، نو چې په چا باندې الزام لګېدلی و د هغې نه یې شروع واچوله. چې بوجونه یې لټول شروع کړل نو اخر کې یې د رور بوج ورته راواړولو د بنیامین، چې د هغه بوج او انډې یې راواړولو نو په هغې کې چې کوم دی نو لوښي راووتلو. چې کله په هغې کې لوښي راووتلو مفسرین فرمایي د یوسف علیه السلام رونو سر ښکته کو، ملامت شول کړه. ولې د دې نه مخکې څونه په یقین سره ویلي او په یقین سره یې ځکه وي چې ای ته پته وه چې موږ غلا نه ده کړې او غلې کړې هم نه وه، نو په یقین سره یې وي. کله چې یو سړی مجرم نی هغه خو په خپله خبره کې یقیني وي که نه، ښه ډاډه وي. هغه وي زه مجرم نه یم، ما جرم نه دی کړی، نو زه څه ولې ملامته شم. خو دلته کې چې کله اوس چې کوم دی رنګ یې هاتو ګیر شول او خبره د دوی په سر باندې راغلله نو سرونه یې ښکته کړل. چې سرونه یې ښکته کړل نو اوس د ځان نه ملامت لرې کوي، اوس د ځان نه ملامت لرې کوي. نو چې د ځان نه ملامت لرې کوي نو داسې تیز پکې لاړل چې په یوسف علیه السلام الزام ولګولو او داسې وی دا خو زمونږ سکرور نه دی، دا خو زمونږ سکرور نه دی، منګه خپل رونه په خپل مینځ کې چې موږ غلا نه ده کړې. او دا دلیل په دې خبره چې د مصر په ځمکه دی غلا نه وه کړې، د کنعان په ځمکه خو دی غلا کړې وه، د مصر په ځمکه باندې دی غلا نه وه کړې. دا دلیل د دې خبرې. نو وی که ته وی د ده یو بل رورو مخکې نو دا چې کم دی نو دواړه سکرونه دي، هغه به مخکې غلا کړې وه او دم چې کم دی نو وکړله. الزام په یوسف علیه السلام حساب وکړه د انبیا علیهم السلام صبر ته. دا ټول هر څه د الله په حکم و، به تقاضا بشریت سړی صبر نشي کولی، د الله په حکم او انبیا علیهم السلام الله تبارک وتعالی داسې انسانان پیدا کړي دي چې هغوی د الله د حکم نه په یو حالت کې هم چې کوم دی نو نه وړي، د الله په حکم باندې کاربن او ټینګ ولاړي. الله ورته ویلي نو کار څه دی، وایي ځان منه ښکاره کې. بس یوسف علیه السلام صرف په زړه کې دا نه وی تاسو ډېر بدترین خلک یې، ولې چې 40 کاله پس هم تاسو یوسف نه ماف کوئ. 40 کاله تیر شول او یوسف مو ماف نه کو او په یوسف باندې مو د دروغو الزام بیا ولګولو. دی په زړه کې وي هغې ته هېڅ هم ونه وي. بهرحال چې کله هغې ته پته ولګېدله چې موږ خو اوس ملامته شو، نو بیا د هغې نه پسې د بنیامین د خلاصولو دپاره 3 چل ول کړي دي، عذرونه یې کړي دي او منتونه یې کړي دي. یو دا دی چې وی چې د ده پلار دی او هغه بوډا دی، د هغه د سره مینه ده، د ده نه مخکې یو بل رور د ده هغه سره به یې مینه کوله، هغه روک دی، نو هغه د سره اوس خپله مینه کوي او هغه ډېر بوډا دی. که دې زموږ نه پاتې شو نو هغه ته به ډېر تکلیف ورسي. زموږ په پلار رحم وکړه. ته حساب وکړه دا پلار خو د یوسف علیه السلام هم و که نه، او پلار خو یوازې نه و که نه، پیغمبر و، یعقوب علیه السلام پیغمبر و، نو پیغمبر ته تکلیف ورکول، پلار ته تکلیف ورکول، نو بیا یو پیغمبر داسې څنګه وکړي؟ داسې خو یو عام سړی هم نه کوي.
خو ما تاسو ته پرون ویلو دا ټول څه د الله په حکم. بس الله ورته وی دا څه دی کې د یعقوب علیه السلام امتحانو، دی کې د یوسف علیه السلام امتحانو. دویمې ورته دا وی چې زمونږ نه یو کس د په ځای واخله، په موږ کې کم قسم چې ته غواړې نو بس د په ځای باندې هغه واله. او درېمې ورته چې کم دی نو دا وی چې ته خو ډېر زیات دیندار او نیکعمله سړی، تا موږ سره مخکې هم ډېر احسانات کړي، نو یو احسان را سره دا وکړه. هغه ورته وی نه، ځکه د مجرم په ځای باندې چې غیر مجرم دی ونیو دا خو ظلم دی، او انبیا ظلم نه کوي. غیر مجرم نشم نیوي، بس مجرم به پاتې کیږي. نو اکه خبره ذکر کړې ده، نور خبرې په الفاظو کې دي ان شاء الله کوي. فبدأ نو شروع شلو چې کوم نو یوسف علیه السلام یا هغه چا چې आवाज کړی وغه باوعیتهم د دې د بوجونو نه قبل وعاء اخیه د رور د بوجنه مخکې ثم استخرجها بیا روخ کلو چې کوم نو هغه لوخي من وعاء اخیه د یوسف علیه السلام د رور د بوجنه. کذالک الله ويم دغرنګ کدنا لی یوسف من چل خودل یوسف علیه السلام ته. دا د ټول سوالونو جواب شو چې پرونو باندې الزام د غلا ولي ولګولو، بنیامین یې ولي پاتې کو، پلار ته تکلیف ولي ورکو، دا ټول خبرې وی. کذالک کدنا لی یوسف دا چل الله وی من خولو یوسف علیه السلام ته، دا چل من خودلو. او دا چل سو دا حیله و حیله دې ته ویل کیږي چې کله یو کار د پاره چې کم دینو په اره طریقه چې خو یو صورت د جواز ورته را پیدا کی. لکه تاسو ورته چې کم دینو وای چې د مولیان ورته خپې وبوته کی په خبر ورسېلې، نو دې ته چې کم دینو وی حیله. نو دا تاسو په عرف کې مونږه بدنام شوي یو په دې خبره باندې. اته دې وجنه چې په مونږ کې دو نمبري ډیر دي، او په مونږ کې هغه چې کم دی دنیا پرسته او علماء سو ډیر دي، ای کای داسې ناروا او ناجایزه حیلې د هغې د وجې نه چې کم دی نو بدنام شو. نو بیا خلک وایي مولیان ورته بس وي خپې وبوته کی، خپې چې وبوته کی هغې ته حیله وي. نو امام بخاري سخت غوسه شوی دی، کتاب الحیل یې تړلی دی په بخاري کې، او په هغې کې چې کم دی نو قال بعض الناس هم راوړي دي، او ټول احناف یاد کړي دي، او سم شاټونه یې پې والي دي. دا ولې غوسه شوی دی؟ ځکه چې د جایزو حیلو سره ناجایزه حیلې خلکو شروع کې. یو جایز حیله وي، لکه څنګه چې یوسف علیه السلام که دا ورته چا ویلي نو چې الله ورته ویل الله چې درته د کم کار د کولو وي خو هغه جایز یي که نه. او زما او ستا عقل کې به راځي چې دا ناجایز دی، خو الله ویلي دي. نو چې الله ویلي نو ته خو د الله نه بیا نشې مخکې کېدی، الله ویلي بس دا جایز دي. دا شان پیغمبر چې کله یو کار وکي د ځان نم، نو پیغمبر خو د ځان نه کار نه کوي که نه، هغه ورته چې کم دی نو د الله د طرف نه په بله طریقه باندې وحی راغلی وي، کتابي شکل کې که نه وي په بله طریقه وحی راغلی. ځکه چې هغه خو چې کم دی نو وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، اره خبره په وحی باندې کوي. نو چې پیغمبر کم کار کړی وي نو هغه جائز شي، بس ته به په هغې باندې بیا خپل چې کم دی نو نه قیاس کې ناجایزه صورتونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خیبر نه چا کجورې راوړي، هغه ډېرې مزیدارې وي. اوس نبی علیہ السلام ته پته وه چې په خیبر کې خو دونه مزیدارې کجورې نشته. هلکه دا کجورې دې څنګه راوړې؟ د کوم ځای نه راوړې؟ د خیبر نه. وی د خیبر ټولې کجورې داسې دي؟ وی نه، دا خو پکې چېرته یکه دوکه راځي داسې یو بوټی. نو ستا په باغ کې خو داسې ښایسته کجورې نشته، ته را کوم ځای نه راوړې؟ وی دا زما د ګاونډي په باغ کې وي. نو دومره اعلی او بهترینې کجورې چې د ګاونډي په باغ کې وي تا څنګه ترې واخیستې؟ هغه وی ما د خپل باغ نه 8 کیلو 2 ساغه 8 کیلو کجورې ورکې ګاونډي ته، او د هغه نه مې د هغه د باغ نه 1 ساغ 4 کیلو واخیستې. نبي علیه السلام ورته دا خو سود دی، دا خو سود دی چې تا 8 کیلو ورکې او 4 کیلو دی واخیستې، دا خو سود دی. جنس چې د جنس په مقابله کې لاړ شي، او سیز د تللو یا د ناپ کولو وي، او د خوراک سیزم وي، او دا چې کم دی نو قدر وي، نو لہذا دا چې جنس د جنس په مقابله کې لاړ شي، نو په دې کې چې کم دی نو قرض او په دې کې چې کم دی نو اضافه، دا دواړه ناروا او سود دي.
دا بنکه لاس پلاس بکه او پورا په پورا بکه او که یو طرف ته بیکار یو طرف ته خی نو ایبا هغه کې ته کم دینو زیاتوالی نشي کولی که بیکار وي او که خوي دا نشي کولی نو هغه صحابي وي یا رسول الله زما زړه غواړي چې زه په خپل بچو او په خپل خې کجوري وخورم او دا گاونډي می چې دی ما سره یو شان خو نه راکې خشه تا ته چې کم دینو دا د بیکار سیس په مقابله کې برابر سرابر څوک درکې زم غواړم دا چې مال دې څوک برابر سرابر راکې خو نه راکې نو سبا کوم نبی له سلام ورته چلو خودلو اچ چلو خودلو هغه جایز خیله را اچ چلو خودلو هغه جایز خیله را نبی له سلام ورته تبع اتکلو کجوري په خپل گاونډي یا په بل چا باندې خرڅ کې اک اتکلو پیسې براوالي نو باغي بسلور کیلو والی کنه ستا د پټي غنم بیکار دي نو تی گاونډي سره پدې ما خرڅو چې زب 2 بوجه در کوم ته یو بوجه راکوا تا خپل 2 بوجه په پیسو خرڅ کانو دا 2 بوجو په پیسو باندې یو بوجه والا کنه نو جنس بدل شو کنه یو طرف ته پیسې شو بل طرف ته سیس شو نو چې یو طرف ته پیسې او بل طرف ته سیس شي نو که ارسم را ګران شي نو دی کې سود نشتا دا عام خلک وی لکه دا ګران چې شیخ خرڅین وي دا بل کې چې سودی دا بناجای نه غړي لپاره سلیمټ نشتا چې څنګه کې ستا خپل خوخه د خو د پښتانه وي د کلی وزو د نرخ موزه د نرخ نه بنوځي چې بل دکاندار څنګه خرڅي یا شان دي خرڅوا بیا ناجایز چې کم دینو ستا ظلم ګڼل کیږي نو بهر حال دی چې کم دینو ورته وینو دی جایزه خيله خودله ایوب علیه السلام قسم خورلی خپل خزه دی وی تابه سل چوکي وام او چوکا او د جارو غډه کې تم چوکا وای کنه او غډه ډنډې ته داسې چی وینو دی تم چوکا وای خو لیکن د ایوب علیه السلام بیبي چې وا هغه د ایوب علیه السلام اتلس کاله په مرض کې خدمت کړې دي الله در باندې مرض هیڅ کله مراول په موږ دی الله هیڅ کله مرض نه راولي غنی بیا به در خپل بیبي پته ولګي چې څومره ده په خبر دا خو بیبيان دي زمونږه چې مونږ ول ټیکیو په خبر اورسلی نو خطابداري دي چې کله ورته پریوزي بیا به در پته ولګي په خبر اورسلی دا مونږ وینو کورونو کې دا چې لاړل چې کم دینو مشران پریوتل مریضان شول هغه خپل خزي ورته بیا وی چې کم دینو دا سانډا او دا پلان کې او دا ډینګری او دا خر او دا خبر اورسلی خو تلس کاله دا غینو رحمت بیبي او اکا شانته مې اتلس کاله د ایوب علیه السلام خدمت کړې دي او یو پیرم پکې دا نه دی ویلي چې دا ولي او دا څنګه او نکړه مکړه نه دی کړې اتلس کاله په مرض کې د ایوب علیه السلام خدمت کړي نو الله وی دا والو نه ده اتلس کاله ستا خدمت کړي ته به وي زبر درته جایز طریقه وخم ستا قسم بم پوره شي د جارو سلډ کی راوالا وخذ بيدك زغسن زغس وی کودیتا یو کودر والا د ډکو او پزرب پاغي باندې وخه نو سل ډکی بس سل چوکي والو شو ستا قسمم پورا شو هغه ته په تکلیف مونږ سره جایز حیله و په خبرو کستا خز ستا دومره خدمت کړي تم داسې وکړه دا چې کوم دی نو دی جایز باندې به اوس ناجایز نه کیاس کې نو راغل الخلق نو ناجایز په کیاس کې ناجایز کم وی ویره سړی مړ شوی دی او دنه چې کم دینو منځونه پاتې شوی دي او د دنه چې کم دینو روجي پاتې شوی دي لہذا د د لپاره به مونږ خیله وکړو حیله اسقاط چې ورته وی حیله اسقاط حیله به وکړو څنګه به حیله وکړو نو بس دایره کې کینی او ما تا ته در بخلی او تا ما ته پردی مال بخي او په ناجایزه طریقه په خبرو سره نا عزیزانو دا حیله خو امام محمد رحمت الله علیه هغه چې کم دینو ویلی دي زمونږ د الله نه امید دی چې الله تبارک وتعالی به د دې انسان نه قبول کړي لیکن دا هغه څوک چې یو سړی غریب دی فقیر دی مسکین دی منځونه ته نه پاتې شوي دي وس نشته او داسې نه چې وس کم دینو جیدات ته پاتې شوي په هغې زامن جنګونه کوي او دلته کې په دې په صابونونو خیلې کوي هیله خو پاغې نه کېږي هیله د غریب دپاره ده ښه بیا علي به څوک نو دې ته خپل پیشور مقرر دي ها هغوی په ارمړي کې حاضري ماشاءالله ارمړي کې بس هغه لس دولس کسانی به د هغوی خپله دایره ده دایره کې ځي او دایره کې راځي په خبره ورسلي نو دا داسې خو نه ده نو دې پې قیاس کړی ده او پردي مالونه بخي او رابخي او سوی ورته 80,000 روپۍ د قرآن مجید د پاسه کېدي په غبن پاحث سره ماتا ته در بخلي دا غبن پاحث دی دا لبن دا
نو دا لحاظه چې کوم دی نو داسې صحیح نه ده. دا به قیاس کړی ده. د حیلې طریقه شته هغه بیا د علماو نه تپوس وکړه تاله به چلو ښي په هغه طریقه باندې وکړه چې د چا وس ني هغه او چې د چا وس وي او د هغه نه جایداد پاتې شوی دی مال دولت پاتې شوی دی کورونه ترېنه پاتې شوي دي به دکه ټول څیزونه خرڅوي او دا به پرې پوره کوي د منځونو حساب کتاب به پوره کوي د روجو به پوره کوي هغه لپاره حیلې نشته صابونونه او جانمازونه نشته هغه لپاره نو دا ټول څیزونه پرې ور قیاس کړل نو دلیل و یره جي دا نه دی کذالک کدن نو یلکه کذالک کدنا لیوسف څوک وایي کذالک کدنا لیوسف چا ویلی الله ویلی نو تا ته الله کله ویلی دي تا ته الله کله وی چې کذالک کدنا لکا خبر اوسلی داسې خو تا ته کله ویلی دي دا خو یوسف علیه السلام ته صرف چل خولیو نو دا یوسف علیه السلام سره خاص دی ته په دې ځان څنګه قیاس کې دا وایي کذالک هم دغه رنګې کدنا لیوسف منګه یوسف علیه السلام ته چلو خودلو ما کانا نو یوسف علیه السلام لیاخذ اخاه چې اغستی وي خپل رور پی دین الملک د باچا په قانون کې د باچا قانون کې د در لپاره ضرور د اغستو لار نه وا خو الله وی موږ ورته چلو خولو الا ان یشاء الله مگر چې سغواړي الله نو دلیل دی چې ګوره یوسف علیه السلام به یو قانون بدلولو قانون به سکولو بدلولو د باچا قانون چې هغه کوپری قانونو د باچا قانون چې هغه آسمانی قانون نو د ځان نه جوړ شوی قانونو یوسف علیه السلام هغه قانون آسمانی قانون سره بدلولو دا موږ مخکې دعوه کړې وکنه موږ ویلو چې یوسف علیه السلام په کوپری قانون کې وخت نه تیر کړي کوپری قانون یې کوپری نه پاتې کړي قانون بدلی لګیا دی دلته بدل کو په دین د ملک کې ضرور د اغستو حق نو لیکن یوسف علیه السلام د خپل پلار او نیکو او خپل دین یې چې کوم دی او خپل قانون یې ناپس کو او رورې واغشت قانون بدل کو کتم اسم لیله د دې د پارزي چې دا کوپری قانون به بدل کی نو بس بشکا ټیک ده خو لیکن زوی ما چې ته خو چې کم دی نو د هغې بدلولو دپاره نه ځي زه یم نه ځي ته به یې ولې زه یم ځکه ته نه ځي چې تا خو په جلسه کې چې کله د خلکو نه اوټ اخیستو نو تا ورته ویلي چې د پاکستان قانون اسلامي دی نو اسلامي بیا څوک بدلی تا خو جمهوریت ته اسلامي ویلیو که نه نو چې تا ورته اسلامي ویلی دی او تا آئین اسلامي ګڼلی دی نو بیا به ته بدل کی او که بیا بدلې نو ته دا ته ښه کې او خنه کې کنه اسلامی قانون څنګه بدله پیښ په خبره اول به را سره منی چې او دا کوپری دی او زه د دې لپاره زم چې دا کوپر بدل کم په اسلام نو کوپری خو را سره ومنه کنه نو زما خبره ته برازي نو ما ورته پخوا ویلی او زما مشران ورته پخوا ویلی چې دا کوپری دی او تی تشریح په اسلامي کې نو بیا به بدل څنګه کې اوس خلکو ته دوکا ور یره جی مونږ خپل ته بدلول د پاره زو نو ته چې بجلسو کې بار بار چې جمهوریت اسلامي دی نو څنګه بدلول لسی په خبره پیښ وي ستا کومه خبره ومنم اسلام بدلول لپاره زی ها کوپری ورته وایا بیا وې زمو بدلوم نو داسې ورته وای یوسف علیه السلام بدلول داسې کوي خلک ما کان نو غالی اخذ اخو په دین الملک الا ان شاء الله نرفع الله وي منغو چتو درجات درجه من نشا د چا چې غواړو د چا چې درجه من غواړو چتو د یوسف علی السلام درجه را شو ګور من سمرو چته کې رونو پکوي کې وغورځولو بیا پکاپلی والا خرج کو بیا زلیخی په الزام لګولو بیا جیل تلاړو الله وی ما خو چې کم دینو دا ویلیو چې زبدی او چتو ما درجه به او چتو ما مقام به او چتو ما مرتبه به او چتو ما رونه به ورته سجده کوي دنه به بادشاہ جوړو ما سو کې خطا کولی شي ایس سو کې نشي خطا کولی الله وی زی او چتو چله کله او چتاینو به سو خطا کولی شي وی زه چې کم دینو ورته او چتو دا مخکې تیر شوی والله غالب على امري الله بخپل امر باندې غالب دی اعلام الموقعین کی ابن قیم رحمت الله علیه فرمای وی سلور کرته په قران کې چې کم دینو رفع درجات راغلی سلور کرته پاغي کې دریو مقاماتو کې رفع درجات د پاره د علم راغلی دي دلته د علم په اعتبار سره الله تبارک وتعالى یوسف علیه السلام چې علم ورته ورکو نو چته کو نو عالمان الله تبارک وتعالى اوچت کړي والذین اوتوا العلم درجات چې علم ورته ورکړي ته درجې دي او یو ځای کې چې کم دی دغه رفع درجات د مجاهدینو د لپاره وروړي دي یو ځای کې د مجاهدینو لپاره او دریو ځایونو کې چې کم دی د عالمانو د لپاره رفع درجات درو
وفوق كل ذي علم علیم او د هر عالم د هر علم والا د پاسه چې کوم دینو علیم شتا. ګوره دا رستنی چې کوم دینو علیم وي ولی علیم کې مبالغه ده. د عالم د پاسه عالم مونږ وایو کنه پښتانه سوي سر د پاسه سر د پاسه سر او یو سر بیا د ټولو سرونو د پاسه د هغه د پاسه بیا سر نشته. هغه باندې اطلاق د ذی علم نه کیږي د علیم پې کیږي. ځکه هغه دی کې نه دا که یو سړي وایي چې بیا خو الله هم عالم دی نو د الله د پاسه به هم څوک علیم وي نو نه هغه باندې د ذی علم اطلاق نه کیږي. ذی علم ته منطقیان چې کوم دی نو حمل اشتقاق وایي نو د حمل اشتقاق په هغه باندې اطلاق نه کیږي. نو دا چې کوم دی نو علیم هغه باندې د علیم اطلاق کیږي. نو دی وی چې یوسف علیه السلام د ډیرو خلکو نه چې کوم دی اوچت عالم دی د خپل زمانه پیغمبر د خپل زمانه لوی عالم وي. په خبر اورسلی نو که خلکو ارسمره تدابیر کړیو روح ارسمره تدبیرونه وکړل خو یوسف علیه السلام ته الله علم ورکړو د علم په بنیاد باندې هغه چې کم تدابیر اختیار کړ الله کم ځای ته ورسول. قالو نو دی وی ان یسرق کچری د چې کم دینو نن غلا وکړه فقد سرقا اخ له نو د کم دینو غلا کړي وا چې کم دینو د ضرور من قبل مخکې د دینه الک په یوسف علیه السلام الزام لګول. یوسف علیه السلام د دینه مخکې غلا کړي وا یوسف غلا کړي وا دا وی مفسرین وینا یوسف علیه السلام خو غلا نه وکړي نو دا دی ولی وی. علامه شبیر احمد عثماني تفسیر عثماني کې فرمای وی دې په بالکل د دروغ الزام لګولو د دروغ الزام دې په ولي لګولو وی سلويخ کال تیر شو لیکن د دې د زړونو نه د یوسف حسد لا اوسم نه دی وتی اوسم حسد دومره ناکاره مرض دی ښه دومره ناکاره چې رور دی رور سره په خپل لاس دومره زیاتې وکي نو بیا خو لګ لګ خو به د خپل زړه ملامته کوي کنه چې دا دې څه کړي دي که ښکاره کې نه خبره نو کم از کم ځان سره په زړه کې خو به ملامت یې که نه خو دوی ځان سره په زړه کې هم نه دي ملامته. نن هم د یوسف علیه السلام سره هغه بغض او حسد دی او هغې وي. علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دا توجیه کړې ده. نور مفسرینو نور توجیحات کړي دي. یو توجیه دا کړې ده چې یوسف علیه السلام په ماشوموالي باندې د ترور کراو د یعقوب علیه السلام خور و ترور ای کراو نو یوسف علیه السلام ته خو الله تبارک وتعالی داسې شان او شوکت ورکړی چې څوک به داسې و چې د یوسف سره به مینه نه کوله داسې څوک پیغمبر دی د الله د ټولې دنیا نیم خایس ورته ورکړی شوی دی نیم خایس شطر حسن نیم خایس او ښکلي سره خلک محبت کوي نو دا هغه ترور ورسره محبت او د یوسف علیه السلام خپله مور د بنیامین په پیدا کېدو کې وفات شوه بنیامین ته پیدا شو او وفات شوه نو د یعقوب علیه السلام قانون خو د غلا تاسو پیژندلی و که نه دا اوس تیر شو که نه غل به د چا نه چې غلا کړي هغه سره د شپږو میاشتو نه والې تر د 2 کالو پورې ژوند تیری نو دی خوښو چې کوم دی نو د ترور او دلته د پلارم خوښو نو هغه پلار یعقوب علیه السلام هغه خپل خور ته وی چې زما دکه بچی ما ته را واپس کا او هغې وی چې ما سره دی نو هغې داسې چلو کو چې د هغې د سرو زرو یو کمربند و هغه کمربند دا لنګ چې وتړي د دې لنګ د پاسه یو پټه تړي ایته کمربند وی الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټول حج او عمرو ته بار بار بوزي نو هغه د هغه لنګ د پاسه داسې تړي هغه کمربندو د سرو زرو د سرو جوړو هغه ترور یې دا هوښیارتیا وکړله کمربند د یوسف علیه السلام په ملا پسې چې کوم دی نو د کمیس نه لاندې وتړلو او بیا یعقوب علیه السلام ته ور وستلو وی تا وی چې دا زوی ما ته راوله نو بس ویله نو بیا چې کوم دی نو په هغه ورځ یا په سباله یا 2 ورځې پس وی زما کمربند رک شوی دی تالاسې د کمربند شروع چې د یوسف علیه السلام په جسم لاس ولو هغه د ملا پورې تړلی وی دا خو د پټ کړی دا خو یوسف پټ کړی اوس به دی د قانون مطابق دین او قانون خو کنه
د قانون مطابق به د ترور سره شپږو میاشتو نه والې 2 کالو پورې د هغې خپل اختیار دی نو وخت به تېروي نو 2 کالو له هغې له بیا را واپس کو دا خو هغې ورسره دا یوسف علیه السلام جیل کې هغه کسان ته ویلي و که نه وی د الله په خاطر ما سره مینه مه کوئ ولې وی ما سره په ماشوموالي ترور مینه کړې وه نو زه غل ثابت شم ما سره پلار مینه کړې وه نو روڼو کوي ته وغورځولم ما سره زلیخې مینه وکړه نو جیل ته نو که تاسو را سره مینه وکړه نو پته نشته یو د 500 تخته پاتې نو یو اخري د 500 تخته پاتې بس هلته به مې ورسوې بس ما سره د الله په خاطر ای ورته موږ تا سره مینه کوئ ما سره مینه مه کوئ هسې تعلق ساتئ یو کول دا ور بند که دویم کول چې کم دی نو دا ذکر کړی دی چې د یوسف علیه السلام د مور پلار پیژنئ نیکه نانا ورته وایي نانا د مور پلار نیکه بت پرستو د پلار خو اسحاق علیه السلام پیغمبر و د مور پلار پرستو د راحیل پلار نو یوسف علیه السلام ته خپلې مور وي نو د هغه داسې د سرو زرو دونه یو وړوکې غونته بوت و د سرو زرو یې ځان له جوړ کړی په میز به یې ځان ته ایښی و هغې نه به یې سجدې کولې عبادت به یې کولو نو یوسف علیه السلام ته مور وی د نیکه نه دی دا بوت چې کم دی نو چېرته وغورځوه چې دی د دې شرک نه خلاص شي نو یوسف علیه السلام هغه اوچت کو او یویړو او چېرته یې په نالې کې وغورځولو نو بس خبره هلکه وي چې کم دی نو زما هغه خدای روک شوی دی نو خدای وایي زما خدای روک شوی دی چې خبره راغی خو یوسف علیه السلام نالې کې غورځولې دی په خبره ورسېلې نو دی د یوسف علیه السلام نو دا غلا وه دا خو چې کم دی نو د شرک ماتولو او د شرک اډه ختمولو که نه دا داسې وه لکه په دې زمانه کې چې ته د بابا نه غلاف راوړې په خبره ځان له تېنه پټکې جوړ کړې نو دا غلا ده دا خو تا د شرک اډه ختمه که په خبره ورسېلې دا خو تا د شرک اډه ختمه که نو دې ته غلا وایي بل کول چا چې کم دی نو دا ذکر کړی دی یوسف علیه السلام خو پیغمبر و او د ماشوموالي نه مهربانه و نو د دوی په کورونو کې به روټۍ په ناب پخېده یو خو زمونږ کورونه دي که نه دا پته پکې نشته د سړي په سر باندې به یو روټۍ پخېده یوسف علیه السلام به خپله برخه روټۍ واغېشتله او په جیب کې به یې واچوله او په خپله به یې ناره تېروله او چې فقیر او سوالګرې به راغې نو هغه دپاره به یې هغه ایښوه نو به یې هغه له ورکه نو دې ته چې کوم دی نو وي ده به په ماشوموالي د شکور نه روټۍ پټوله دا پټولو که دا خپله حصه او خپله برخه اخیستلو او فقیر ته ورکولو نو دا نیکي وه صدقه وه او که دا غلا وه یا خو نیکي و صدقه وه او چا ویلي دي چې په کور کې یو چرګه وه یا د چرګې یو ها وه او فقیر راغې آواز یې وکړو نو د نورو ټولو لوڼو یې په ځان غلی کو او یوسف علیه السلام غلی غونته کې چرګه راولي او فقیر ته یې ورکوي واله وړه په خبره ځای نو کور کې خو د ټولو خلکو دا حقي که نه چې فقیر ته او مسکین ته د کور نه څه ورکوي نو دې ته دوی غلا وي ویه چرګه خو یوسف پټه کړې ده نعوذ بالله نو دا خو غلا نه وه دا خو صدقه وه دا غلا نه وه دا څه نو هغې ته یې دی ووې ځکه یوسف علیه السلام په خپل زړه کې دا خبره پټه وساتله او ښکاره یې نه که دوی ته ځکه چې الله وله اجازت نه دی ورکړی نه به ښکاره کوي قالو نو دی وی ان یسرق قد چری غلا کړی وی فقط سرقانو په دقیق سره چې کم دینو غلا کړی اخ له من قبل د یو ورور چې کم دینو مخکې د دنا او چا پکې یو بل قرت ذکر کړی لغون ته کمزور کول له خو قرت تنو وی ان یسرق نو فقط سرق اخ له وی کد غلا کړی نو خیر دی چې کم دینو زکات د ورور چې کم دینو غلا کړی شوی دی د دن ورور پټ کړی شوی دی نو بس دی په خبرو سره دا معنا خو کمزوري کولی فسرها نو بس پټ کړل دا خبره یوسف علیه السلام پی نفسي په خپل ځل کې ولم یبدها لهم او دې ته ښکار نه کا قال او داسې ځان سره په ځل کې وی چې انتم شر مکانا تاسو خو ډیر زیات بدترین یې په اعتبار د مقام او د مرتبه خپل خبره نه کوم د شاه منصور بابا جی خبره کوم لوی بزرګانو خبره کړی دا وی قالا وی چې کوم یوسف علیه السلام چې انتم شر مکانا تاسو خود شر کونی او الزام په ما لګوي دا خلک کوئی داسې کوي دا شر کونی تاسو او الزام په ما لګوي دا ولي والله اعلم الله چې کوم نو خپيري بما پاغسو تصفون چې تاسو بیانوي قالو
نو اوس دی چې کله چې کوم دی نو وکتل چې بادشاه چې کوم دی نو بس خبره مضبوطه کړله نو اوس یې مینتونه شروع کړل مینتونه قالو یا ایها العزیز اے عزیزا دلیل دی پر خبره چې یوسف علیه السلام پل پاور چې کوم دی نو اختیارمن وزیر جوړ شوی عزیز دا د مصر پل پاور بادشاه ته وی عزیز پل پاور بادشاه ته یا ایها العزیز اے عزیزا اے بادشاہ ان له ابن شیخا کبیرا د پلار دی او چې کوم دی نو ډیر زیات وی بوډاره کبیر بوډاره شیخان ډیر بوډاره شیخ الحدیث دی او چې کوم دی نو بوډاره فخذ احدنا مکانه د چې کوم دی نو زمنګ نه یو کس د پځې واخلا خو دې موږ سره پریدا چې دې پلار ته بوزو ان نراک من المحسنین بشکا موږ وینو تا چې کوم دی د نیکی کوونکو نه خو یوسف علیه السلام وینا جواب یوسف علیه السلام ورکړی قال یوسف علیه السلام معاذ الله د الله پناه د الله پناه زه د الله نه چې کوم دی نو پناه غواړم زه د الله د مخالفت نه پناه غواړم دا خبره کړې وکنه زلیخی چې ورته وی هی تلک زلیخی وی راشه دلته نو سی ویلو وی معاذ الله دلته می ما ام ناروا و دام ناروا دا څنګه ناروا و دای ورته وی زمنګ نه یو کس واخله د پځه نو جرم خود سره ثابت شوی شریعت اسلام کې چې څوک مجرم ثابت شو چا سره جرم ثابت شو نو سزا به هم دته ورکې بل ته به نه ورکې او د مجرم په ځای باندې کچري غیر مجرم ته سزا ورکړل نو دا ناروا ده او غیر مجرم ته سزا ورکول چې دا ظلم دی دا څه شي دی نو دا قانون د ظالمانو دی نو وی تا مونږ ته ظالمان ویلي نو ظالم نه دا کار الکه چې غیر مجرم ته سزا ورکړي هغه څوک دا زوی ما دا څه ویلي دا یوسف علیہ السلام ویلی دا قرآن ویلی دی دا اللہ ویلی دی او ستا په ملک غیر مجرم ته سزا ملاویږي او ته دا هغه قانوني صحیح هغه قانون ته د پارلیمنت نه پاس کې په هغه قانون ته دستخط کړي هغه قانون ته جوړ کړي دی نو ته ظالم نشوي وی مونږ ته ظالمان وي نو تا ته زه څه ویم سیره درته واچوم کار به دې ډېر ښه کړي نو په خبره ورسېلي دا قال معاذ الله یوسف علیہ السلام دا الله پناه ان ناخذ د دې خبرې نه چې مونږ واخلو الا من وجدنا مگر هغه څوک چې مونږ موندلی دي متاعنا عنده د هغه سره سامان د چا سره چې زمونږ سامان چې کوم دی نو برآمد شوی دی ثبوت شوی دی زمونږ مجرم دی اکا مجرم باخلو د مجرم په ځای باندې غیر مجرم نشو اغشتي او کوم واغشتو نو ان اذا للظالمون نو موږ په دغه وخت کې ظالمان شو موږ به ظالمان شو نو غیر مجرم چې واخلی نو دی ظالم شي دی څه شي ظالم شي الله دې عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين یا الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي واړه لوی ګناهونه مو معاف کړي د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ په دې ملک کې صحیح اسلامي قانون نافذ کړي او یا الله څومره غیر مجرمان چې کوم دینو جیلونو ته کړي دي یا الله ټول رها کړي د ظالمانو دا جیلونه ورته مات کړي ملک کې د ملک نه بهر د ظالمانو جیلونه مات کړي یا الله د غیر مجرمان چې بغیر د جرم نه ناجایزه طریقه باندې بوتللی دي یا الله غیر رها کې صحیح سلامت رها کې یا الله دین اسلام کې مونږ پورا داخل کې ملک اسلامی قانون نافذ کې قرآنی قانون نافذ کې جمهوری او کفری قانون یا الله د ملک نه ختم کې څوک چې د هغې دپاره منډې تړې وي هدایت ورته نصیب کې که هدایت یې په قسمت کې نه وي یا الله سره د دغه کفري نظام غرق او تباه کې د جهنم لرګیه کې یا الله د دې پاک ځمکې نه پناه کې یا الله زموږ په حال رحم وکړي یا الله څومره بیماران دي کورونو اسپتالونو کې زمونږ په دې کلي کې په دې محله کې واړه زاړه نارینه زنانه یا الله د ټولو مسلمانانو د خپلې خولې لاړې دارو کې صحت کامله ورته نصیب کې یا الله څومره مردگان د اهل اسلام دي یا الله مردگانو ته مغفرت نصیب کې یا الله زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد